سلام. د دې مهال لاندو خبرونو ته ښه راغلاست. د وسلوالو طالبانو یو شمېر بندیانو اسوسییټډ پریس اژانس سره په مرکه کې د امریکا متحده ایالاتونو وسلوالو طالبانو د سولې هوکړې لاسلیک د خپل ازادۍ ټیکټ بللی. اسوسییټډ پریس ادعا کړې چې وسلوالو طالبانو په زندانونو کې منظم ارتباطي شبکې لري، د خپلو نویو بندي شویو ملګرو معلومات ثبتوي او پوهیږي چې د دې ډلې څومره بندیان ناروغ او یا مړه شوي دي. د بندیانو اړوند معلومات د مولا نورالدین ترابي په مشرۍ د بندیانو کمیسیون ته استول کیږي. مولا نورالدین ترابي د وسلوالو طالبانو د رژیم پر وخت د عدلیې وزارت سرپرست و. ترکیه وایي تیر کال مو په دې هیواد کې نږدې 2 لکه افغان کډوال نیولي دي. د یاد هیواد د کډوالو ادارې د یو ریپورټ په خپرولو سره ویلي په 2019 میلادي کال کې کابو 15 لکه غیر قانوني کډوال په دې هیواد کې نیولي چې ډیری د افغانستان، پاکستان، سوریې، فلسطین، عراق، ایران، ګرجستان او میانمار هیوادونو وګړي دي. دوی زیاتوي په نیول شویو کسانو کې له 1,09,000 یې ډیر افغان کډوال دي چې د 2013 میلادي کال په پرتله شمیر 2 برابره شوی ده. دا په داسې حال کې ده چې له 2014 میلادي کال وروسته په هیواد کې د امنیتي حالت د خرابېدو له امله ډیر افغانان بیا کډوالۍ ته اړ کیږي. ملي دفاع وزارت وایي تر هغه وخته به د دولت وسلوال مخالفین په نښه کړي چې واقعي سولې او اوربند ته یې غاړه نه ویښي. د ملي دفاع وزارت ویاند وایي د دولت وسلوالو مخالفینو د سولې لپاره کوم ګام نه دی پورته کړی او د افغان ځواکونو اوسنۍ جګړه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره ده. بل خو په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر جان بس چې کاري موده هم په ختمېدو ده ویلي واشنګټن د تاوتریخوالو داسې کمښت او اوربند غواړي چې افغان ځواکونه هم پکې شامل وي. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر جان بس ویلي چې راتلونکی ولسمشر باید ټول سیاسي ډلې په حکومت کې شامل کړي. د په خبره په افغانستان کې 9 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر دي، خو له دې ډلې ښایي یوازې تر 1 میلیون کمو کسانو راتلونکي ولسمشر ته رای ورکړي وي. جان بس ویلي له همدې امله راتلونکي ولسمشر ته پکار ده چې ټولو ډلو ته په حکومت کې ځای ورکړي او یو ګډ حکومت جوړ کړي. د امریکا متحده ایالاتونو وسلوالو طالبانو ترمنځ به د سولې هوکړه ډیر ژر وروستی شي. په ورته وخت کې دوحه کې د سولې له خبرو باخبره کسانو کابل نیوز ته وویل د وسلوالو طالبانو د پلاوي مشر شهاب الدین دلاور په مشرۍ یو پلاوی چې پېښور او کوټې ته تللی و بیرته قطر ته راغلی چې اوربند نه بلکې د تشدد او لویو بریدونو د کموالي توفقنامې له ځانه سره دوحې ته راوړې ده. خو کابل نیوز ته یوې سرچینې وویل چې د وسلوالو طالبانو د پلاوي غړی ملا فاضل لا هم کوټه کې دی او په اوربند په اړه سلا او مشورې کوي. په کابل کې د روان ژمي لومړنۍ واوره د خلکو له هرکلي سره مخ شوې ده. په کابل کې تر کابو 1 نیمې میاشتې ککړې هوا او پر مختلفو ناروغیو د خلکو تر اخته کېدو وروسته د 2020 میلادي کال لومړۍ واورې خلک خوشحاله کړي دي. کابل ښاریان وایي په دې وروستیو کې د کابل هوا تر بل هر وخت زیاته ککړه شوې وه چې ډېری خلک په تنفسي او بېلابېلو ناروغیو اخته کړي ول. په کابل ښار کې د واورو او بارانونو د نه ورېدو له امله ککړې هوا خلک اندېښمن کړي وه او تر 1 نیمې میاشتې زهرجنې هوا وروسته د دې کال د ژمي لومړنۍ واوره وشوه چې د خلکو له هرکلي سره مخ شوه. کابل ښاریان دې واورې ته ډېر خوښ ښکاري او وایي چې په دې وروستیو کې د ککړې هوا له امله له سختو ستونزو سره مخ ول او دوی د کابل وروستۍ ککړې هوا ډېر اندېښمن کړي وه. په کابل کې ککړې هوا د خلکو ترڅنګ حکومتي چارواکي هم اندېښمن کړي وه، خو د حل لارې په هدف یې کار هیڅ پایله نه ده ورکړې. ډېر خوشحاله یو چې دا واوره وسو، ډېر ښه موسم سو. مخکې ډېر ګرځونه و، ډېر موږ اندېښنه وه چې والا واوره به ونه شي. برف در کشورهای زراعت پیشه خصوصا افغانستان بسیار مفید واقع است و 1 ماه پیش در کابل بسیار خرابی ها وجود داشت. در مدت 1 ماه بود که آب و هوای کابل بسیار خراب بود و امروز که میبینیم این برف و باران آمده به رحمت خداوند بسیار یک آب و هوای تازه در اینجا ایجاد شده است. پر کابل ښار سربیره د کابل په ولسوالیو کې په ځانګړې توګه په پغمان ولسوالۍ کې هم د واورې ورښت خلک راتلونکي ته خوشبینه کړي دي. په دغو تصویرونو کې ښکاري چې د کابل پغمان کې تر نورو سیمو ډیره واوره ورېدلې او د کابل اوسیدونکي وایي چې سږنۍ واوره به
د راتلونکي کال په فصلونو او کرنیزو حاصلاتو هم مثبت اغیزه ولري. د راتلونکي فصل لپاره دا واورې ډېرې ښې دي او زموږ باغونه په قره باغ کې دي خشکۍ دغه کړې دا ډېره انشاءالله چې ډېرې اوبه پیدا کړي. همین برف بارانی که شده به سال آینده به می کشت زراعت به می مفید آب هوا به چیزا بسیار مفید است. په کابل ښار کې د سږکال ژمي لومړنۍ واوره داسې مهال ده چې په دې وروستیو کې په کابل ښار کې د واورې او بارانونو د نه ورېدو له امله د هوا ککړتیا ګواښونکې وه، خو د 2020 میلادي کال په لومړۍ ورځ د واورې ورېدو د هوا د ککړتیا ګواښ راکم کړ او کابل ښاریان یې خوشبینه کړي دي. څو میاشتې وړاندې د هند چندرا 2 فضایي ماموریت ناکام شو، خو اوس د هیواد فضایي اداره وایي د چندریان 3 ماموریت له پلان سره سم مخته روان دی. د چارواکو په خبره په دې ماموریت کې به دوی یو فضایي بیړۍ سپوږمۍ ته ولیږي او هلته به خپل ماموریت سرته رسوي. که نوی ډهلي دا ور په دې برخه کې بریالی شي نو 4م هیواد به شي چې پر سپوږمۍ خپله فضایي بیړۍ یا سپوږمکۍ په خوندي توګه ځای پر ځای کوي او د کم لګښته فضایي ځواک په توګه به باور زیات شي. د ویلو ده چې تر دې وړاندې مسکو، واشنګټن او بیجینګ د سپوږمۍ پر مخ بریالی ماموریت ترسره کړی ده. او شمالي کوریا وایي ډېر ژر به یوه ستراتیژیکه او بې جوړې وسله نړۍ ته ور وپېژني. د شمالي کوریا ولسمشر کیم جونګ اون ویلي له دې وروسته دوی اړه نه دي چې د وسلو د کنټرول او پراختیا د مخنیوي قانون ته ژمن پاتې شي. د ده په خبره نړیوالو ورسره پر کړو ژمنو وفا ونه کړه نو دوی هم د خپلو وسلو پراختیا ته ادامه ورکوي. نوموړي دا نه دي ویلي چې له څه ډول وسلو مخکتنه کوي، خو دا هیواد تر ډېره بالستیک توغندي جوړوي. د نړیوالو شخړه هم د همدې توغندیو پر سر ده. درنو لیدونکو دا و تر دې دمه وروستي خبرونه.